نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته د ژوند تیرولو یو ډېره ښکلې لار ښودلې ده چې مسلمان به یو بل سره څنګه ژوند تیروي او ښکلې زندګي او خشته ژوند به څنګه تیروي. هغه ښکلې زندګي چې مسلمان یو بل سره تیروي هغه په مینه او په محبت تیریږي. چې مسلمان به مسلمان سره مینه کوي او محبت به کوي، بغض به نه کوي، حسد به نه کوي، او د مینې او د اخلاص ژوند به یو بل سره تیروي. که یو مسلمان سره په دغه طریقه زندگی تیره کړه او داسې یو بل ته وکتل لکه د خپل ورونو په شان، ځکه قرآن شریف کې الله فرمایي انما المؤمنون اخوه، چې مسلمان د یو بل رونه دي، د ورورولۍ په شان ژوند یو بل سره تیر کی او د مینې او د محبت په شان یو بل سره ژوند تیر کی او ښکلې ګاونډګیري یو بل سره تیره کی او خشته رشته یو بل سره وپالي، ژوند به د خوشحالو وي. ډېر خلک چې هغې ته مالي مشکلات نی، خدای پاک وله د رزق بندوبست کړی دی، د کور مشکلات ورته نی، لیکن د وجود مشکل هم ورته نی، په صحت هم جوړي. ځکه غټه خبره خدا ده چې سړی په صحت نه جوړي، بچی نه جوړي، ښځی نه جوړي، رورې نه جوړي، مور پلار نه جوړي، نه دا شی هم نی. بعضې خلکو ته د مال مشکلات دي، دته دا مسله هم نی. بعضې خلکو ته د کور مشکلات دي، دا هم ورته نی، او بیا هم پریشان دی. ولې پریشان دی؟ د زوی د لاسه، د ښځې د لاسه، د ګاونډي د لاسه، د رشتې د لاسه دی په پریشانۍ کې پروت دی. او دا پریشانی ولې ده؟ ځکه چې زموږ د پیغمبر علیه السلام په ښکلې طریقه عمل نشته، یو بل سره هم د مینې او د محبت ژوند نشته. که موږ یو بل سره د مینې او د محبت ژوند تیر کړو نو دا پریشانی به بیا نه، بیا به ژوند د خوشحالۍ وي او سکون به، اطمینان به، ټینشن به نه. او قسم دې دقسې ښکلی ژوند د دواړو جهانو مبارک سردار تیر کړی دی. مسلمان خو څه کوي، کافر سره ښکلی ژوند تیر کړی دی. په یو موقع نبی علیه السلام ناستو، یو کافر و هغې اجازت وغوښته، یو خراب سړی چې دې کله راته او اجازت یې غوښت، نو نبی علیه السلام وفرمایل بئس اخو العشیره، یره دا د خپل قوم خراب سړی دی، دا د خپلې قبیلې ډېر خراب سړی دی. چې را دننه شو نو نبی علیہ السلام مبارک ورسره ډېرې نرمې او خوږې پستې خبرې وکړې، د مینې خبرې وکړې. چې دا سړی بهر ووت نو حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها حضور پاک ته وایي وی دا الله رسوله چې هغه نور راغلی نو تا د هغه په حق کې څومره تیزه خبره وکړل چې دا د قوم خراب سړی دی. او چې راننوت نو النت له الکلام، نو بیا دې ورسره دومره نرمې او خوږې پستې خبرې وکړې، دا ولې؟ حضور پاک وفرمایل ای عایشه وی خراب سړی هغه کس دی چې د هغه مجلس ته څوک نه راځي، څوک ورسره ناسته نه کوي، که ورسره کښېنم نو ټک راکوي، که ورسره کښېنم نو عیب راکې راوباسي، که ورسره کښېنم نو بد راته رارسوي، که ورسره کښېنم نو څه ناسه راته وایي. نو هغه سړی چې هغه سره څوک کښېني نه، خلک د هغه مجلس ته نه نږدې کېږي، خلک د هغه خوا پرېږدي او تښتي ته، دا خو خراب سړی دی. نو زه داسې خوی ولې خلکو سره استعمال کم چې بیا ما ته څوک را نږدې کېږي نه؟ ګوره څومره ښکلې خوی، لیکن هغه چې نو بیبي ته ښکاره کړه خبره چې ګوره سړی مسلمان نه دی، کافر دی، او سړی منافق دی، مسلمان نه دی، ګوره ځان ته ساتي. نو ګوره پسې شی د هغه متعلق سړی خراب و، د پیغمبر طریقه هم دا ده چې خلکو ته وایي چې ګوره دا کافر دی، ځان ته ساته. اوس هم یو سړی کافري نو پکار دی چې مونږ ووایو یو بل ته چې سړي نه ځان ساته، لیکن دننه ورسره څومره نرم او خشته ښکلي خوی وچلو. هغه انسان چې د هغه د ژبې نه او د هغه د ګندو خبرو نه خلک د هغه مجلس ته هغه ته نه نږدې کېږي، که ورنږدې کېږي هم ورسره ټک راله راکوي، خامخا مې شرمۍ رسوا کوي، مې څنګه د سره کښېنم، وایي دا هم خراب سړی دی. د مینې ژوند او د محبت ژوند دا حضور پاک تیر کړی دی. او قسم په خدای چې په مینه او په محبت کې کم برکت دی او کم سکون دی او کم خوشحالی ده، دا په بل شي کې نشته. هر صحابي د نبی علیہ السلام به دا سوچ کو چې د ټولو نه زیاته مینه د پیغمبر علیہ السلام ما سره ده. هر صحابي به په دې سوچ کو چې د ټولو نه زیات محبت ما سره دی او د ټولو نه زیات ورته زه نږدې. داسې طریقه به د صحابو سره شمېرله، که چا به سختي وکړه د نبی علیہ السلام سره نو مسکې به شي ورسره، دومره ښکلی ژوند. او که یو بل سره صحابو کم حالات تیر کړي دي نو د پیغمبر علیه السلام مبارک د زندګۍ نقشه هغوی خپله کړې ده، یو بل سره د مینې او د محبت ژوند تیر کړی دی. دوه کسانو صحابه دي، یو حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه بخاری شریف کې حدیث دی، او یو حضرت عبدالله ابن ابي حضرت رضی الله عنه.
په جمعات کې دواړه سره پشور شو د یو په دې بل قرض کول بخاري شریف کې راځي دته مال خپل قرض راکا خیر غلیت العنکل خشور جوړ شو نبی علیہ السلام مبارک په کوټه کې جمعه سره خوا کې کوټه مبارکه و چې دا کم کې دفن دی نو فورا را پاسېد او د کوټې د دروازې پرده اخوا کړه او आवाज وکړه دا ولې وې سپې می قرض دین نه کوي اے کعب ابن مالک چې دا چا قرض هغه ته وی لبیک جی الله رسول ما وی زعم دینک هكذا وی نیم قرض وته معاف کا وی قد فعلت یا رسول الله نیم وتوبخه ابل توي قم فقضي وی پاسا دا باقی نیم ورا ورکا وی خدای الله رسول وربکم خبره ختم شو جګړه ختم شو دیتا مینا وای دیتا محبت وای یو بل سره مینا او یو بل سره محبت کول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا متعلق بعض کسانو اغي الزام لګو خطرناک الزام زما قسم دی چې حضور پاک په جون کې دومره چته نه دی خپه شوی لکه په دغه وخت څونه خپه شو ډیر پریشان دی حضرت علی صاحب سره مشورې کوي حضرت بریره رضی الله تعالی عنها د کور دنه خدمتګار ده هغه سره مشورې کوي بیبيانو سره مشورې کوي صحابه سره مشورې کوي دومره پیغمبر علیه السلام پریشان کې د حد نه وتی الله بیا خبر اخکار کړه پوره پته ولګی دا او قران شریف کې الله اعلان وکړ اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة چې دا کم الزام په کوم خلکو لګیدل دي الله وی دا بری دي دا پاک دي ته چې سین پاکي الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ته چې سین پاکي بیبيانې دي هغه سه پاکي دي او چې بیبيانې دي سین پاکي دي هغه سه پاکي خبر اخکار شو سبب من هغه کې چې کم یو کس پکې مبتلا دا غنو مستح رضی الله عنه دی مستح ابن اساسه دا او دا سوکو دا د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه رشتہ دار هغه مستح مور د حضرت ابو بکر د ترور لور ورته دې رشتہ دار حضرت ابو بکر صدیق وی اسمان را باندې را پریوت بر په کوټه ناستم او تلاوت نکوم چې خدای د پسغم وړي دا خو یوازې د حضور پاک بدنامی نه دا خو زما بدنامی را زما د لور بدنامی را و شرمېدم رسوا بشم دا لور براته پریدي قیامت ته پوره به تاریخ کې تباہ برباد شم دا سوچو خبره خو پاکه شو الله خبره ښکارا کړه خلکو تم پته ولګی دا ټوله دنیا خبر شو چې خبره دروغه دا الک چې د ابوبکر صدیق رشتہ دار دی مور یو د خدای تر لور د خورای کیږي هغه دا ټوله ډوړې ابوبکر ورکوله دا چې څومره نفقه او خرچه او جامه دا ټول د حضرت ابوبکر د کور نو باندې له غوسه ورشي چې ته زما رشتہ دار یې ډوړې زما خوري جامه زما غوندې ستا ټوله خرچه په ما ده نو بیا دې ما ته دومره لوی ساده شو سکیم باندې او یوازې زنه د مالور نه د حضور پاک په جامه دومره غټ داغ لګاو نو حضرت ابوبکر صدیق قسم وخوړه والله لا انفق على مستح ابدا نن پس مې قسم په خدای وی که په مستح لما یو نورې وړې او که پټه خرچه مې په وکړه الکه سړی کې لمن کې کنه کې لمن کې چې دا زو سره سکم دا تما سره سکه او یوازې دا نه ماته کندل نه کړي زما په لورو د حضور پاک په محترمه بیبي تبې دې وکړه داري سوکړه الله بنده والله لا انفق على مستح ابدا جن کی بچته ولا پټه شی ورنکو لیکن رب العالمین قرآن شریف کې آیت نازل کړ حضور پاک مبارک تا ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعه ان یؤتوا اولی القربى والیتامى والمساکین الله الآیه آیات نازل کړ چې دا چاله خدای مال دولت ورک نو اوس به د خیر خېګړې نه قسمونه خوري او دا چا نه خیر خېګړه هغه چې چا کم مستحده دا څوک دی مهاجر دی مسکین دی فقیر دی دا مال دولت خاوندانو دا مالدارو اوس قسمونه خوري چې خیر خېګړه باندې کو تاسو دا نه خوخه چې تاسو دی خدای وبخي دا خدای بخنه نه ده خوخه حضور پاک حضرت ابوبکر راوخته ابوبکر دغه آیات نازل شو وی باز قسم په خدای چې څنګه مخ کې خیر خېګړه کوله اوس به مو سره کوم قسم ماتوم د الله رسول حضرت ابوبکر وی ولې منه د خوخه چې ما خدای وبخي دا ما خوخه ده فورا هم اقصری تنفقه واپس کړه خیر خېګړه به د سر نه شروع کړه داسې معاشره حضور پاک مبارک قائم کړل د مینې او د محبت لکه فتح مکه چې کله شو مکه مکرمه فتح شو په رمضان کې اتمه هجره کې نو حضور پاک مبارک خوشاله ځکه مکه نه بوتان ختم شو مکه آزاد شو بیت الله آزاد شو نو نبی علیہ السلام ته چا اطلاع راولېږله چې د حنین دغه او د طائف په علاقه کې چې کم بدماشان دي مضبوط
غطفانیان او ثقیف خاندان دا روان دي او په مکه مکرمه حمله کوي. نبی علیہ السلام مبارک وی چې دا سپل لانجه وړېدو. نو یو صحابي دی عبدالله ابن ابي حضرت رضی الله عنه دی اولېږي اطلاع شو ته معلومات والا جاسوسي له اولېږي. هغه صحابي واپس راغی وی د الله رسوله د حنین او د طائف خلکو تیاری کړی دی او ډېر لوی لښکر برابر کړی دی په مکه را روان دي. څومره لښکر وي؟ 12,000 کسان، نه 60,000 کسان، 20,000 لښکر را روان، 60,000 کسانو لښکر را روان دي. او دا ټول هغه خلک وو صاحب چې دا جنگجو خلک دغه شو د ویشتو ډېر انتهایی مهارت یې لرو، دغه شو د ویشتو د تورو د جنگ ډېر ماهرینو او په مکه راځي. نبی علیہ السلام صحابه سره مشوره وکړه چې دوی په موږ راځي موږ به وشو هر څه چې کېږي. صحابه دلته ډېر زیات وو، 10,000 خو هغه چې د مکې نه راغلي وو، د مدینې نه راغلي وو، په مکې حمله کړې وو 10,000 او 2,000 کسان په مکه کې ورسره ملګري شو. دا 2,000 چې کوم د مکې ملګري وو نو دا څه مسلمانانو، اکثریت پکې مسلمانان شوي او څه مسلمانان نو کافرو، خو دړه مجبور او غږې په خولې نه شو کولی او هسې ورسره ملګري شو چې دوی روان شو سره هغې کافرانو چې کوم مشر و نو عوف ابن مالک ابن عوف نوجوان و هغه دې قوم ته وی چې داسې کار وکړي چې ښځې به م راوباسئ، بچي به م راوباسئ، ګډې چیلې اوښان هم راوباسئ. قوم ورته په دې څه کې وی چې ښه مضبوط جنګ ځکه مسلمان ډېر طاقتمند دی، موږ سره به د ښځو او د بچو غمي چې که تختو دارنه مسلمانان علي او د دې اوښانو او د ګډو چیلو به را سره غمي چې که تختو دارنه مسلمانان په غنیمت کې علي نو ښه به وجنګېږي. نو صاحب په قوم یې ښځې او بچي م راوویستل او ورسره ګډې او چیلې اوښان چې څومره مال و ټول یې راوویستل او د دوی یو ډېر مشر و درید ابن سما بوډا سپینګیر و دغې وخت کې هغه په سترګو ړوند و چې کله په سترګو جوړ نو د جنګ ډېر زیات ماهر او جنګي مشورې به دنه خلکو اخېستې. نو هغه هم په ډولۍ کې یا په کټ کې واچو وی دې هم ځان سره بوځو چې دې مونږ په طریقه باندې پوهېږي چې یو علاقه ده او تاس ورته وایي دغلته راورسېدل. نو درید خو په سترګو ړوند و چغې یې واورېدې. نو چا نه تپوس وکړي دا شور ده څه دی؟ وایي دا ښځې دي او بچي م را روان کړي دي او څاروي م را روان کړي دي ګډې چیلې اوښان. وایي په دې څه کوې؟ په دې څه کوې؟ وایي دا مونږ ته خپل مشر ویلي دي مالک ابن عوف چې دا راوباسئ. او ښځې جنګ کولی شي، ماشومان جنګ کولی شي، ګډې چیلې اوښان جنګ کولی شي، هغه خلک راوباسئ چې جنګ کولی شي. وایي خو م راوستي دي. وی نه دا واپس کې دا واپس کې دا لړکې ښځې څه کوي، ماشومان څه کوي، ګوډې چیلې څه کوي. چې هغه جنګي کوم مشر و هغه ته چا وویل نو هغه ویله دا اوس بوډا دی او دماغ یې کار نه کوي. همدغه ښځې به م را سره بچي به م را سره او دغه ګډې چیلې اوښان به م را سره او که ما سره دا نه کوئ تاسو زه مشر کړم زه خپله خودکشي کوم. مجبوره شو خلک صاحبه د اوتاس په درو کې ورته دا کافران کېناستل، مسلمانان ګیر چاپېره خواره کېناستل او 12,000 دي لږ هم نه دي او دغه شو د ویشتو ښه پوره مهارت هم لري. دوی کېناستل او په دې سوچو چې په دې درو کې هو مسلمانان راځي نو یکدم به پې مونږ په غشم ګزارونه شروع کړو او په تورو به پې ګزارونه. نبی علیہ السلام سره صحابونه روان دي خو دومره صحابه چرته نه دي جمع شوي لکه په دې موقع کې جمع شوي دي. نو د بعضې صحابو د خولې نه یو ټکی وخته وی لن نغلب اليوم من قله، یره نن به مونږه د تعداد د وجې نه چې زمونږ شمېر کم وي د دې وجې نه مونږ نن څوک نشي زغلولی، نن مونږ ډېر یو، نن مونږ دومره یو چې دومره مونږ چرته نو دا ټکی د خولې نه ووته. نو بس په دې خو الله خفه کېږي که نه؟ بروسه به په الله کې نه په ټوپک بروسه کولی شي، نه په توره بروسه کولی شي، نه به په ځوانانو بروسه کې، بروسه به په رب العالمین کې. یو کسی بعضې وخت خپله خدای فتح او کامیابي ورکړي، ګڼ کسانی بعضې وخت خپې وخوېږي او منډه وي او تختی بیا. بروسه به په اسباب به استعمالې، توره به استعمالې، اسباب به استعمالې، خو بروسه به په اسبابو نه کې، بروسه به په لوی الله کې. بعضې خلکو د خولې نه دا ټکي ووته چې نن خو مونږ ډېر زیات یو، نور کله خو به لږ او نن ډېر یو، نن هم څوک نشي زغلولی. خو چې دا خبره خولې نه ووته د رب العالمین امداد لږ غوندې یو فوټې پورته شي چې دوی څنګه په دغه درو کې تلل پېشمنې دی اوس تیاره ده. نو دغې کافرانو پې په غشو غزارونه شروع کړل او داسې په غشو دا صحابه وویشتل داسې چې دا خواران یو خوا بل خوا منتشر شو بس او په تورې یې پې شروع کړه. او دغې مالک د خپلو قوم ته ویلي وي د تورو ټیکې مات کړې، دا تورې واپس به تیکو کې نه منډو او ښځې راولئ چې ښځو ته ګورو چې که تختو دارانه مسلمان اخلي نو ښه به وجنګېږو. نو 12,000 کسان چې پې 60,000 کسان چې پې راغونډ شو، 60,000 په یو ځل په 60,000 کسانو په تورو باندې او په نیزو باندې او په غشو حمله وکړه. نو صحابه څوک یو خوا څوک بل خوا څوک یو خوا څوک بل خوا منتشر شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو څو کسان پاتې شو
د ترزوی د ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب، هغه د پیغمبر علیه السلام په یو سپینه قچره باندې سور دی، د هغې واګې نیولې دي او حضور پاک زور لګی ځان مخکې کوي او دی وایي چې ما قچره نیولې ده، هسې نه که مخکې شو په غشي ونه لګي حضور پاک او کافرانو تورې پر پړقېږي غزار پې چته ونه کړي، په هغې کې نبي علیه السلام یاره وایي ما د پیغمبر علیه السلام بهادري په دقه ورځ ولیدله. کېنه سیاسي جلسه ده نه، کېنه په ارام چغې به نه وي. بهر کیفه وایي ما د حضور پاک مبارک بهادري په دقه ورځ ولیدله چې مونږ قچره راکاږو چې دا مخکې نه شي او حضور پاک مبارک زور لګی چې دا نور هم مخکې شي. وایي چې مونږ نه پرېښوده، وایي دی کې نبي علیه السلام د هغه خپلې قچرې نه راکوز شو او اواز یې ولګاو انا النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب، زه پیغمبر یم، ګورې دروغ خبره نه ده او زه د عبدالمطلب زوی یم، زما نیکه نه تښتېدلی نو زه به کوم ځای نه وتښتم. دا حقیقت دی. بعضې اثرات خانداني وي، پلار نیکه تکړی نو نوسي مغسې تکړی، او بعضې اثرات ناګهاني وي خانداني وي، پلار نیکه بېخوند دی نوسي یې مغسې بېخوند دی، پلار نیکه سخیاني ټول قوم سخیاني، پلار نیکه بخیلان او شوماني نوسي او قوم یې مقصې وي. دا بعضې اثرات وي خانداني اثرات دا موجود دي. دې زمان دې کې راته یو لطیفه غوندې یو واقع وویل. یو سړی په لاره روان وږي و غریب ډېر، نو یو خیمه ده، په خیمه کې یو ښځه او یو سړی دی، دی ډېر زیات وږي دی او داسې وږي مه چې خېټه مې چینګېږي. نو ما په هغه خیمه کې هغه سړي ته ووایي چې ملګري ډېر زیات وږي یم او که مهرباني دې وکړله او ما دې یو نوړی ډوډۍ راکړه. وایي راته غوسه شو، ډېر بخیل، دا خدای دې بېخواس تاله به ګټلې ده، تاله به ګټل، دا مزدوري کوه نشي ګټلی نو په سوالونو پسې ګرځې. وایي دومره خبرې راته وکړه چې ډېر زیات یې ملامته کړه. په هغه سوال ستومانو کې د لوږې مړ خو ما خو دا سوال لاله نه و پکار. وایي چې یو قدم مې واخېسته، وایي د خیمې نه د دقې سړي ښځه راووته. وایي ما ته وایي کېنه دا بخیل سړی دی، کېنه ډوډۍ دې درکړو. او ډېر دارمدار یې راله وکړو، ډېر دارمدار چې دا ډوډۍ د ده نه ده، دا د خدای ده، په دې ډوډۍ کې ستا حصه ده، ته غریب او فقیر یې، زما بچي دې نه روده شي خو تاله ډوډۍ درکړو. وی زمې دونه دارمدار وکړه، دونه یې زما عزت وکړو، دونه یې ما ته مینت وکړو چې په ځای کېنولم او هغه سړي سترګې را ترې کړي دي او تندی یې پړسولی دی د دې ښځې په دې څخه او دې ښځې هغه سړي ته چې سپېره مسافر دی په لاره ځي، دا کس د ده په ځای ته به یو چا نه دې سوال کو نو څه به وه؟ پرېږدې دا غریب سړی دی ډوډۍ ورکوم. او داسې ډوډۍ را باندې وخوړه مکلفه چې سم یې موړ کړم. ښځه سخي وخته او سړی کنجوس و. وی په سفر روان شوم چې څه مخکې لاړم بیا وږې شومه، بیا را باندې یو خیمه راله چې خیمه څنګه راله نو هلته کې ما هغه خیمه کې دلته کې خو مې لومبې سوال د سړي نه کړی و، سړی بېکاره وخته، ښځه سخي وخته او ښځه په زړه لږه نرمه وي. نو هلته خیمه کې ښځه وه، هغې نه مې سوال وکړ چې خورې یا ترورې وږې مه که ډوډۍ در سرې نو راکړه. هلته ښځه صاحبه راته په غوسه شوه، په چغه شوه، دا زما خاوند تاله ګټي، سوالونه به کې د سنډا وجود ته دې ګوره، زنانله مزدوري کوه، زما خاوند ته وګوره ولې مزدوري کوي که نه کوي، ته د هغه نه په څه کمې. یا خدای هلته خو سړی کنجوس و، دلته خو ښځه کنجوسه وخته. ما خو یې دلته ښځه شی راکړه، دلته به دا ښځه هم هغه ښځې په شانتي نرم دله وي. یا ښځې دونه نخرې وکړه، دونه کوکې او چغې په مه ووالې چې دې رسره شرمنده کړم. وی دی کې خاوند راغی، چې خاوند دې راغی یا ښځې ته ډېرې خبرې کې خدای دې مردارې بېخ وباسه، ګټه ستا ده که زما ده. مسافر راغی، د ده حق دی چې موږ له ډوډۍ ورکړو او یې زرې چاړه را واخېسته او چیلې حلالال دې خاوند دی. وی کېنه دا دی ښه په قلار او وی دا ښځه هغسې ګورېده. وی ما ته چې پرېږده دې سپی ته، دا دې ګورېږي، مال زما دی او چې ستا څومره شی پکار یې دله در کوم. وی ښه ډوډۍ را باندې وخوړه. وی چې تلم نو ما وخندل. وی دا سړی ما ته وی چې ولې دې وخندل؟ وی ما ورته وی چې ومې خندل په دې چې مخکې یو خیمه وه او یو دا خیمه ده، نو د هغې نه مې معامله بدله ولیده چې الټه وخته. هلته سړی مردارو شومو او ښځې سخي وه، زما مینه سماجت یې وکړه. دلته خبره لوړې وخته، ښځه مرداره ده کنجوسه ده او ته سخي وختې. وی سړي ما ته وی چې خلک پېژنې؟ ما ورته وی چې نه خو نه پېژنم. وی هغه ښځه زما خور ده او دا د هغه خور ده، زما خور ده، په هغه سړي واده ده او دا د هغه مردار خور ده په ما واده. نو دا خانداني اثرات خامخی سړی سخي وي، نیکه سخي وي، نو زوی نوسو کې هغه صفت را روان دی. سړی بادري اولاد کې هغسې بادري را روانه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم سخي الله. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها هم ګوره کړه، حضور پاک بادرو، نو حضرت حسین بادر ته هم ګوره کړه.
رضی الله عنه څومره بادری وبګي. حضرت عمر بادرو بچو ته مګوره کنه، حضرت ابوبکر سخیو بچو ته مګوره، حضرت عثمان سخیو بچو ته خاندان ته مګوره. نو دا خاندانی اثرات په یو بل کې چلیږي روان دي. بهر کې خبره مې دې پورې وکړه چې حضور پاک دغه ځای کې اعلان وکړو، دین را معلومیږي انا النبی لا کذب، زه پیغمبر یم. ګورئ خبره دروغ نه ده، یا زه دروغجن پیغمبر نیم. او انا ابن عبد المطلب، زه د عبد المطلب زوی یم. د هغه نوسې زما نیکه نه تښتېدلی یم، زه به څه وتښتم. وی دا نارې وډګوله او بیا چغه کړې یو طرف ته، ای انصارو راشئ، ای انصارو راشئ، یو چغې وواله. او بل طرف ته چغه کړه، یا اصحاب الحدیبیه، ای د حدیبیې مرګرو چې حدیبیې کې زما په لاس باندې بیعت کړی راشئ. یا آل الانصار، ای د انصارو بچو راشئ. انصارو ته چغه وله، دوی ته چغې وواله. اوس په دې سفر کې د پیغمبر علیه السلام ته بعضې کافران دي دغه نه غږ نه کوي، ځکه مکه کې پته شوه نو یو کافر پکې اواز وکړ، وی پته ولګېده پیغمبر علیه السلام یاد کړ. اوس مونږ خو یې که دې رښتونی پیغمبر دی اوس دې ټینګ شي. ملګري ته وتښتېدل. یو بل کافر و، د هغه پلار په احد کې مردار شوی و، کافر و. هغه وی نن به د پلار بدللم، نن به نبي علیه السلام وجنم. حالانکې ورسره روان دي، نن یې پرېږدم نه. توره یې راوویسته، خو چې توره یې څنګه راوویسته، اوس نبي علیه السلام سره خو دوه درې کسان دي، باقي صحابه خو ټول منتشر شو. او توره یې راوویسته او دې سینګ ورته، نو بې هوشه راپرېوته. دوباره بیا توره راوویسته، بیا چې سینګ ورځي بیا بې هوشه راپرېوته. په درې باره بیا تورې لا اوچت شو، پاسېده، بیا بې هوشه پرېوته. او پته ولګېده چې سړی رښتونی دی. ټیک ټاک یم خو چې ور روان شم، الله رسوله او پیغمبر هم پې پویم شو دغه وخت سره چې دې پسې ګواښ په ما پسې کوي. نبي علیه السلام ته وایي د الله رسوله 3 ځله مې در پسې ګواښ وکړ. ما وی ته رښتونی پیغمبر نه، ځکه دا یوازې پاتې شو، ملګري د نه وتښتېدل او شکست یې وخوړه. خو بس ما ته پته ولګی چې رښتونی پیغمبر یې. وختي مې په خولي ایمان، اوس مې ګورې زړه کې مې ایمان دی. بعضې کافرانو په دې سفر کې روان وو سره، د زړه نه مسلمانانو هغوی لاسونه ټپول شروع کړل او د نبي علیه السلام بدې شروع کړل. صفوان هم کافر و. صفوان وی ما چې نه دا به نه کوې. ټیک ده چې دې وخت کې د اوس ګیر دی، دشمن پې راتاو دی، خو موږ هم قریش یو، دا هم قریشي دی، د قوم هم دی، پام کوئ دا کار مه کوئ. وی چې دا دوه اوازونه نبي علیه السلام وکړل، یو طرف ته او بل طرف ته، بس دې کې صحابه راغونډ شو، واپس راغونډ شو او جنگ واپس شروع شو. او داسې جنگ شروع شو، یو صحابي وی قسم په خدای حضور پاک مې ولیده چې یو چون خاورې راواغېشتې، یو چون خاورې، او داسې اونستی وی شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، یا الله د دې کافرانو دا مخونه خلقه. دا آواز یې چغې واغېشتې او ما پخپله ما د اسمان نه یو تور صادر ولید چې را روان دی، تور صادر. او چې دا تور صادر څنګه رانږدې شو زمونږ او د کافرانو په دې منځ کې، نو دا صادر وشلېده او د هغې نه میږي راووتل، او هغه میږي نیغ ورغلل د کافرانو په سترګو باندې. ګوره لږ هغوی یو فوټې په زړه کې لویي راغلې وه. قرآن کې الله وایي ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، د حنین پر ورځ تاسو ته خپل ډېروالی خوښ شو، په هغې هم فخر وکړه، فلم تغن عنکم شیئا، هغې ډېروالي درته هېڅ پیدا ونه رسوله. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، الله وایي ځمکه سره د فراخۍ در باندې تنګه شوه او منډې جوړې کړې. بیا څه چل کوي؟ ثم انزل الله سکینته، الله خپله سکینه، مدد، اطمینان او رحمت رب العالمین نازل کړ. وانزل جنودا لم تروها، داسې لښکرې خدای نازلې کړي تاسو نه لیدلې. بس کافر له شکست ورکړه او داسې پزغل کړل کافران، داسې پزغل چې صاحبه د دنیا کافران پکې مردار شو. هغه چې څومره ښځې او بچې او غنیمتونه ټول د مسلمان لاس ته راغل. د یو صحابي نه یو بل کس تپوس کوي اولیتم یوم حنین، وی تاسو د حنین پر ورځ د پیغمبر علیه السلام سره چې ملګرتیا کې وې نو تاسو تښتېدلي یې، تېښته م کړې ده؟ او ته څه وایي؟ او ته وایي اما رسول الله صلی الله علیه وسلم فلم یولي. هلکه وایي زمونږ تپوس مه کوه، زمونږ بادشاه د جنګ چې و حضور پاک نه دی تښتېدلی. دا خو پرېږده، سپایان به کله یو خوا منډې وي او کله بل خوا منډه وي. تېښته دې ته وایي چې ښځې او بچي قیدیان شو. 24,000 سریری زره اوښان په قبضه کې راغلل، سریری زره، او 40 زره ګډې چیلې په قبضه کې راغلې، 40 زره، او 4 زره اوقیې سپین زر، یو اوقیه دا 40 درهمه. دومره لوی مال صاحب من د مسلمانانو ته په غنیمت کې حاصل شو. حنین او طاس د علاقې فتح شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو علاقه د جعرانه ورته وایي،
هلته واپس او بیا واپس لاړ طائف ته. دا وشو نو طائف ته لاړل. طائف قلاګانو کې دا کافران بندو د طائف. نبی علیہ السلام مبارک ته غیر چاپیرا دغه توکړه محاصره توکړه، لیکن هغوی د قلا نه کوزېدل. هغوی به د قلا نه د دننه نه په غشو ګزارونه کول او صحابه خو نشو ورته په غشو به لګېدل. خالد ابن ولید یې ولېږه وی لاړ شه او دوی له غیرت ور واچوه چې راکوشې. خالد ابن ولید ورغی وی د دننه کار نه کېږي راکوشې چې بار جنګ وکړو. هغوی ورته وی د یو کال راشن را سره قلا کې دننه پروت دی، موږ نه درکوزېږو. صحابو څه چل وکړه؟ دې ته بادر وایي. هغوی دا چل وکړه چې قلا ته به ورتل، هغوی به په غشو ویشتل کول، په کاڼو به یې ویشتل کول. نو صحابو دا چل وکړه چې هغوی یو څادر د څرمنې جوړ کړو، د څاروو د څرمنو. هغه څادر نه یو سورنګ جوړ کړو او په دې کې ور روان شو چې د دې اوس په غشو ویشتل کوي، د دې څرمنو نه غشې نه وځي او موږ به ورسېږو دیوال غاړې ته. نو دیوال به سوري وردن نه به شو. هغې سپیرو څه چل وکړه؟ هغوی سپارونه او اوسپنې په اور کې ګرمې کړې او په څادر یې راوغورځولې. هغې سره څادر اور واغېست، ختم شو. ای خدای دې سره وڅو. حضور پاک مبارک یو خوب ولید، وی د ما مخکې یو پیاله پرته ده اوبو او یو مارغه راغی او په هغه پیاله کې مخلوقه وواله او پیاله رانه واړوله. مارغه پیاله رانه واړوله. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته الوی وی ابوبکر وی داسې خوب مې ولیده چې دغسې پیاله کې مخلوقه مرغه وواله او غونډه پیاله رانه واړوله، اوس به څه کېږي؟ نو هغه ورته وی د الله رسوله دې نه معلومېږي چې دا فتح اوس نه کېږي، ته چې واپس دا یو قلا دې پاتې بیا به واپس چل کوو. نوفل ورته وی رضی الله عنه، هغه ورته وی داسې کار دی الله رسوله چې یو ځل بیا پې ورځو، ممکن ده چې رب العالمین فتح وکړي، دې پسې به څوک راځي؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه را مخکې شو. هغه وی د الله رسول تعالی چل درځي خو که دې وکړم. وی څه چل وکړم؟ وی خیر ورته وکړه، خیر وکړه، بس پخپله بیا خدای هلاک کړي. چې دا خبره وکړه نو حضور پاک لاس اوچت کړ، اللهم اهد ثقيفا وأت بهم، خدایا تی مسلمانان کې. وی د خیرې په دې دوا واټولې نه کوم. الله داسې وکړله چې هغه ټول د طائف دننه په قلا کې خلک ټول خدای مسلمانان کړل ډاکو شو، دعا قبوله شو. نبی علیہ السلام مبارک لاړ جعرانې ته. اوس هم د حاجیان صاحبان یا عمرې ته چې څوک لاړ شي خلک ورته غټه عمره وایي، حالانکې په عمره کې غټه وله نشته، ټول یو شی. نو هلته نه یو عمره کوي، هلته یو ښایسته جومات دی، هغې نه احرام وتړي او سره یو کوی دی، هغه کوی کې د حضور پاک د معجزې اوبه وې چې هلته لاړل اوبه نشته. صحابو شکایت وکړو د الله رسوله اوبه نشته. نو که دا خو د دنیا مسلمانان دي، 12,000 کسان دي او دا دومره ځان سره قیدیان راوستل، اوښان او ګډې چیلې، اوبه ختمې شوې. حضور پاک وی لږې غوندې پیدا کړې، وی کوی د اوزن دی پکې څاڅ کې اوبه نشته. نبی علیہ السلام مبارک راغی، د کوی په غاړه باندې کېناست او یو غشی راوارې چې پکې وغورځو، لاړې مبارکې پکې تو کړې. وی لږ صبر ورته وکړې. د صحابو لږ صبر وکړو، به سره په خوټ کېدو شو. دومره اوبه یې راوخوټ کولې چې ټول صحابه، څاروي، انسانان، ښځې، بچي ټول سیراب شو. ناپې اوس هم شته. زموږ د مخکې چې مونږ تلو نو د هغې باندې پمپ لګېدلی و، مونږ به ترې اوبه هم څکلې، خلکو به ترې اوبه ځان سره په ټپکو کې هم راوړلې. اوس حکومت هغه بند کړی دی. چې د لاړه مونږ وکتل نو هغه کوي حکومت بند کړی دی. نو حضور پاک هلته دمه وکړه، دا ټول غنیمتونه هم راغونډ شو، مسلمانان هم راغونډ شو. نو نبی علیہ السلام مبارک ته چا وی چې هغه د اوتاس او د هنین کم خلک چې وتښتېدل مسلمانېږي، چا وی صاحب مسلمانان شو. حضور پاک چې وی ښه مسلمانان شو، وی او صحابه ته دا غنیمتونه محفوظ کړي، ګوتې یو نه سیوله. که دا مسلمانانی او رالل چې دا هر څه ورته واپس کړو، د هغه مینه او محبت، د هغه محبت څه د پاسه 10 ورځې 14 ورځې یا 12 ورځې پیغمبر علیه السلام انتظار وکړو، ځکه هغوی رانلل. چې رانلل نو غنیمتونه په صحابو تقسیم کړل. نو چې نبی علیه السلام کله تقسیم کو نو یو خو د مجاهدینو چې کوم حصه کې دا په ټولو له ورکړه، لیکن دې کې یو شی وي هغې ته خمس وایي، 15 حصه د غنیمت د پیغمبر په اختیار یا کوم علاقه چې بې جنګه فتح شي هغې ته فی وایي، هم د پیغمبر په اختیار. نو حضور پاک هغې کې دومره سخا وکړه چې د مکې کوم خلک دا نوي مسلمانان شو په دې جنګ کې، چا له سل اوښان به ورکول، لکه 100 موټرې چې اوس چاله ورکړې، د دنیا مال یې ورکړ. انصار خفه شو د مدینې منورې، هلکانو ګیلې شروع کړې، اذا كانت شدیده فندعا لها، چې کله سخته شي نو بیا چغې مونږ ته والي کېږي، ای انصارو راشه. او چې کله مال ویشلې کېږي نو مونږ له نه راکوي. او پیغمبر علیه السلام خپل قوم د مکې خلکو له مال ورکړ.
او هغه چاله مالونه ورکل چې د مونږ تورې اوس هم د هغې په وینو سرې دي، اوس هم ورسره جنګ وکړو مکه ته فتح کړه، نو هغې د نبي علیه السلام مالونه ورکوي مونږ له نه راکوي. پیغمبر علیه السلام ته چې اطلاع ورسوله، الله رسول انصار خو داسې وایي وی ښه یو تنبیه ته ولا برابر کړ، وی ټول انصار دلته راجمع شي او چې بل څوک ورسره نه صرف انصاري منصار د مدینې خلک وو، ټول په هغه تنبو کې راجمع کړل. حضور پاک ورغی وی ټول راغی، وی یو وی ګورې بل بدر کې څوک نه صرف انصار وي، پردي به څوک نه، پردي خو در کې نشته. هغې ورته وی صاحب یو راکې شته، خو یو خورایي راکې شته، نور ټول مونږ خپل یو. خورایي یې څوک یادو؟ نبي علیه السلام یې یادو، ځکه د حضور پاک نیا د دوی د قوم نه وه. وی یو خورایي راکې دي، باقي ټول خپل یو. حضور پاک ورته وخندل وی ابن اخت القوم منهم، وی خورایي د قوم یې هغه پردي دي. ورسمینې ته ګوره که نه که بل څوک وی ښه تاسو دا خبرې کړي او زما پوهه چاله ورکړو، ما ته خو الله قرآن کې ویلي دي او د قرآن په تقاضا ده ما پوهه د 15 کسان راته خدای 15 قسمه ښولي دي چې چاله ستا خوښې دي 15 کې ورکوه، تاسو خبرې ولې کوئ؟ لیکن نبي علیه السلام مبارک ورته څه وایي؟ وی ستاسو متعلق څه خبرې را رسېدلې دي په مسکا ورته چې کوم سپین ږیري هغې وي د الله رسوله مونږ مشرانو څه نه دي ویلې او زمونږ هلکانو څه خبرې کړي دي او څه خبرې کړي دي دی ویلې دي چې صاحبه چې کله سخته راشي نو چغې مونږ ته والي کېږي، اوازونه مونږ ته لګي، او چې مال راشي نو هغه بیا نو بل له ملاوېږي. او هغه چا له نبي علیه السلام مالونه ورکړل چې اوس ورسره مونږ جنګ په د مونږ تورې د هغې په وینو سرې دي. حضور پاک مبارک څه وایي؟ الله اکبر. عقل او پوه یم خدای هغه لکه ما ورکړې وه. ورته څه وایي؟ فرمایي وی ای انصارو نور خلق زما زیاتی جامه ده او تاسو زما هغه جامه چې زما وجود سره لګېدلې، تاسو زما شعار یې هغه جامه چې وجود سره لګېدلې، او دا نور خو زیاتی جامې دي خلک یې کله اغوندي کله نه. یوه او دویمه دا واورئ، دا ما د مکې ورقۍ بعضې کسانو له د نوي مسلمانانو له مال ډېر ورکړ. ولې مې ورکړ؟ په دې وجه چې اوس به زموږ مدینې ته هسې نه دوی بیا غوبل ونه کړي، شورش جوړ نه کړي، بغاوت جوړ نه کړي، نو موږ به بیا د مدینې نه راځو په دې به حملې کوو. دې لپاره مې مال ورکړه اتألفهم چې په زړه کې د اسلام سره مینه پیدا شي، محبت دپاره مې وله ورکړه. او درېیمه خبره واورئ، انصارو تاسو څنګه خوښه ده چې خلک کور ته ګډې چیلې او اوښان او مالونه بوځي او تاسو ځان سره خپلو کورونو ته رسول الله بوځئ صلی الله علیه وسلم. نو ګډې چیلې مال هم خوښ دی او که د الله رسول هم خوښ دی. زه هم خوښ یم چې د ده سره لاړ شم، او که ګډې چیلې او مالونه هم خوښ دي. انصارو واورئ، که خلک په یو لاره ځي انصار په بله لاره ځي، زه به انصارو سره په لاره لاړ شم او د نورو سره به نه ځم. او ای انصارو دا خبره موره لولا الهجرتو لکنتم امرأ من الانصار، که هجرت نه وی نو زه به تاسو کې پیدا وي. بس هغې وی رضي نه رضي الله رسوله مونږ په دې خوشحاله یو، نه مو ګډه پکار ده، نه مو چیلی پکار ده، نه مو خان پکار دی، زمونږ ته پکار دی. څومره مینې والا ورکړه، څومره محبت. بیا ورته څه وایي؟ بیا ورته دا وایي ای انصارو وی چې زه درلم تاسو ګمراهان وی، زما په برکت تاسو له خدای هدایت درکړ، دا منې؟ هغې وی تاسو فقیران وی، زما په برکت د خدای مالونه درکړل، دا منې؟ وی او بالکل دا الله او د رسول په مونږ ډېر احسان وی. دا خبره مو واورئ چې تاسو دوه قومه وی، اوس او خزرج، یو بل سره دشمنۍ وی، چې زه درلم زما په برکت خدای پاک تاسو هغه دشمنۍ ختمې کړې. هغې بالکل دا د الله او د رسول مهرباني ده. حضور پاک ورته څه وایي؟ یاره خو ناشنا خبره ورته کوي، وی تاسو چې دا وایئ چې د الله او رسول مهرباني ده، دې په ځای تاسو ماته یو ټکې ووایئ که نه. څه وایو د الله دا ووایه چې د الله رسول ته خو هم یوازې راغلې او په مونږ مضبوط شوې، دا نه وایې؟ وی نه دا نه وایه. زمانونو دا مینه وه، دا حضور پاک هغې له محبت ورکړه، نه ګډه نه چیلی نه مال او دولت. هغې مینه دوی کوم ځای ته ورسول؟ هغې له فخر کوو په دې خبره، تر قیامته پورې د دوی بچي نن سبا فخر کوي. او هغې انصارو هغې پورې فخر کوو، وی نه مو ګډه چیلی پکار، رسول الله مبارک هم ځان سره مدینې ته بوتلی، مونږ د پیغمبر علیه السلام د وجود جامه یو. فخر چې مال یې تقسیم کړ، غنیمت یې ښځې بچي تقسیم کړل، هغه خلک رالل چې رالل وی د الله رسوله مونږ خو ایمان راوړی دی، مونږ له هغه خپل مالونه راکړه. وی تاسو ته خو ما څه د پاسه 10 ورځې تېرې کړې، انتظار مې کو نه مې تقسیمول چې دا به درته هر څه واپس کړم، تاسو خو ډېر لیټ شوې، اوس به څه کوم؟ اوس خو مونږ مسلمانان یو. نبي علیه السلام بیا صحابه راغونډ کړل، وی داسې کار دی، یو کار کومه، یو شی دله در کوم، دویم نشم در کولی، یا دا ښځه بچي خوښ کړې دا به در کړم، او یا به درته دا مالونه درکړم. دې درمیان کې یو بله واقعه را پېښه شوه، یو صحابي راغی وی د الله رسوله په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده، هغه وی چې زه خو ستاسو له پیغمبر خور یم،
حضور پاک پیش ما خور دلته څه کوي وی بس هغه وی چې ستاسو پیغمبر خورم وی راولې کړه وستا وی ته څه وی دستا خور وی زماده کوم خور شوي وی دله بيبي حلیمه لورېما تا مونږه 2 کال څه د پاسه تیر کړی دی پیری د ما د مورس کړي دا لري خلې لورې بنو سعد کې لتلم بنو سعد د سره د یو 2 مرګرو سم راغلي دی غي سره ناس هغه جدا آثار دی غدا کې بنو سعد طائف کې ناشنا آثار قسم دی امرګری زمونږه حاجی سے محمد حسین حاجی سے باجی محمد شاه صاحب دی دایي ما سره ناسي جبار حاجی صاحب دی دا هغه ځای کې په سخته ګرمۍ کې مرګرو ته ما وی مې وګوره څومره ګرمي ده په تیګو مونږ ناسو په ګرمو تیګو باندې لیکن مونږ څه ګرمي نه محسوسوله جدا اثرات نو هغه ته وی چې تا مونږ کرا دونه عمر تیر کړی زما د مور پیرس کې تاسو نوم دی زما نوم شیما دی او ما سره نه خامشته ستا اجنه وته وای حضور پاک ته اوس خو زمانه ډیره تیره شوې ده دی وخت خو د پیغمبر علیه السلام مبارک عمر 80 کاله تقریبا اورېدلې ده هغه جنې د 80 اورېدلې ده بډای ده د حضور پاک عمر دی وخت تقریبا چې یو 80 کاله ده 80 او د یو 80 کالو میانس کې او جنې د 80 یو 80 کاله خدای ده او جنې د سوي وی د الله رسول ستان نه ما سره شتا وی د ما سره خدا وی موته ما شومان لوبم کوله نو د ما په لاس تا چک لګولې دي او استاد غاخونو نه خوځم ما په لاس پرته ده حضور پاک چې هغه تو کتل سترګو کې وخت وبې او قوم ته سوي وی د الله رسول دا چې تاسو سره په غنیمت کې کمی خدي دي وی دا د ستروریان دي د مور خويندې دي او سره د پلار خويندې نبی رسول الله مبارک صحابه ته وی دا د حلیمه چې څومره قوم دي کوم خوخه کې د مفتو کې ذات بالکل زمون خوخه هغه ذات کوي تاسو خو زه صحابه وی دا شیما ډیره بختور و دا غیره برکت نه الله دا غیر ټول قوم آزاد او به صحابه ته سوې اغیتا مخکې دشمنان اوستوي ان اخوانکم جاءون طائبین وستا سرور را التوبه ومس ستا سرور او توبه ګال نو کوم فقې د خپل قیدیان دا بچي او دا خدای ورته واپس صحابه د ځلنه وي بالکل الله رسول ورته واپس کا ټول اصل ورته واپس کړه څومره خدای څومره بچي څومره بډاګان او څومره لکان ټول ورته واپس کړه زه په مخه د دنیا باندې سمارو خبر مې دې پوره کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم مینا ورکړي د صحابه ولا ځانونه په اسنه قربان کوم محبت ساتلې صحابه سره د مسلمان خاصیت بدای یره مسلمان سره مینا کوي دیو مسلمان سره محبت ساتي جون بخښتا باندې دارتي مزیدار حضور پاک دا مینه اصول بیا خود لري دي به احبب حبیبک هاونما وی ګوري چې مینه کې اوم د اعتدال نه کار والا اسنه چې سبا دې سره روانه شي بیا بخپه د اعتدال سره مینه کاوه بعض خلک وی چې په یار دوست دومره پیسې لګي زمکم خرڅي جیداد خرڅي بلارم خپکی مورم خپکی رورم خپکی زویم خپکی او په یار باندې دا خرچي سبا دې هغه یار خپشي بیا ګوتې بروړي خو ما څه کړی دی دې ما سره څه کړی تاسو مکوا اعتدال سره کار کاوه او نه او که چا سره بغض کې چا سره روانه ده نو ابغض بغیظک بغضا ما هم اعتدال سره بغض کاوه اسنه چې سبا دې سره روغ شي بیا بسترګې نشي لګولې مینم دې اعتدال روانم دې اعتدال نو حضور پاک دا مینه ساتلې او دا مینه بیا صحابه یو بل سره ساتلې صحابه کرامو چې بیا دغه مثال بیا صحابه کرامو درسته پرېښه دومره محبت او دومره مینه یو بل لور کړی ده اوس بس وګدا سیو کې یو کس وادي او کورې ني او بل وته ویلا چې ها دا زما کوروالو دی لوته کړه راوړه او به دې څه صحابه دا سي کړی بلکې دا سکه دا خو ولا خبره ده انصار چې کله نبی رسول الله مدینه منوره ته لاړ مهاجرین د انصار او د مهاجر ورولې جوړ کړه دا مهاجر د دې انصاري ورور شو دا انصاري د دې مهاجر ورولې شو نو مهاجر قرآن سره رسول مال ټول د انصار باغونه او کورونه څخه د انصار د عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه ورولې د حضرت سعد ابن ربيع رضی الله عنه سره جوړ کړه نو سعد ابن ربيع وتوي خپل ورور مهاجر ته وی ته خدای مارور شو کنه بیا وی دا څه کار دی راځي چې د خپل مال د سره غون نیم کما مال او جماعت دوه خدي دي یو پکې خوخه وکا دا نه چې ګنې د خپل خوخه در کوم بیا به چې بډای را راغله یو پکې خوخه کا چې کوم استا خوخه چې طلاق ولا ورکم چې دته پرشي دته پني کا کو دته بي د ساتو کو او تاسو وي هم د سوال لسمه ساده نو چې دا خدای سره خوکه زه چې دوی د ازمکه نیمه کو او زه چې دوی د مالم نیم کو او زه پرداو کچې یو پکې خوخه کما هم دا څنګه
دوه کسه وکړه، یو د دریاب نه دې غاړه، یو پورې غاړه، دې دې غاړه دریاب له ډوډۍ راله د کوره. نو د خو چې میاس کې غټ دریاب دی، نه کشته شته نه پول شته، بل مرګري دی आवाज وکړه لکه ډوډۍ خوري او غټ دریاب دی، هغه خو به اسی بم په احسان ور وړي. هغه د نر بچی سره شناز او وې پړساو ټوپ او پیراسور شو، پیراسور شو دې غاړه را او دا پلان خو را پسې دلته راورسه. ما هو تاسو ست کړو چې دا خو دریاب دی خو را پسې راغی. نو چې دې غاړه راغی نو دوی کم ځای کې نه ما هغه دې ما په داخله کې نه چې تا ته ما د ډوډۍ ست کو. ولې دا موږ شریعت مسله ده چې ست ته سوکو کې نو حالات ته ګوره. د اوري غرمه ده 2 بجې دي 2 نیمه او چاله په ما خبره ده ته ویروره ډوډۍ خوري دې وخت کې وته وینا مهرباني. ولې دا اوس خزه به ودی بچي به ودی کې دې چې ډوډۍ خلاصي او په اوري کې څوک پاتې دي شي ته غرمه کې ودی کې تعالی ډوډۍ پخه کې. نه مهرباني الله دې خوشاله کړي. یا دا چې ټیم ولې کې دا مېلمانه غنو ډوډۍ خلاصه وا او تا ته ویروره ډوډۍ سنجل بي ور ست نه سړی ته پته لګي. نو بس دې مهرباني او کنه ته پته و چې دې ما په دې ډوډۍ نه خورو خپکیږي او سته مضبوط دی او خو سره ډوډۍ تورا بس کې شنه بس کې ویلاول به توري وسکو بیا به پسې ډوډۍ وخورو بیا به پسې شنه وسکو. نه داسې باندې کې ګور مینا محبت د تکلف نه ده پکار. من تکلف چون کله ما میزا کې تکلف نشته. یو ځای ته ورشم دوستان می ډوډۍ ته مړ کېږي خپانه راته خورم نه کېږي ویم نه خورم خیر خلاص. دا د شریعت اصول دي. حضور پاک مبارک له بچا دعوت ورکو چيله به ورته لال کچيله خو مینه به خو او محبت به خو او کله به تشک جوړي هغه به په ګزاره کول دوستانه او په مینه کې ویتی چته دعوت نه کوي تکلف نه کوي به تکلف جوړ نه کوي. دا د حضور پاک او صحابه طریقه. هغه ته وی نو ما کدی د معنی کات وی کړه د جلودا باغ د نیمه وا او خلا پکې خو دغه اخوا جنې پکې خو حدد طلاق ورک او دا سوي بارك الله في اهلك ومالك ستا په خزه اهل او مال کې د خدای برکت واچي. دلوني على السوق بازار را تخایا د تاجر مال چل د تجارت بازار خایا. ګوره چې دم هغه اخلاص وکړو دم اخلاص وکړو بازار ته لاړ چې سور ودی تجارت وکړو بلا مال وکړ بلو چې بلا روان دي نو دا واده سره نه خانه وي په انسان باندې دا واده نه خانه وي دا واده نه خانه وي. نبی علیہ السلام وتو قتل پویکل عبدالرحمن ما هي دا څه دي خو پېښو کنه چې دا خو دا واده زر ورق دی دا واده نه خېږي. ویل الله رسول واده مې کړی دی. وی چا کې دې خدا کړی دا وی انصارو کې مہر دې ور کړی دی وی او دا الله رسول ولیمه دې کړی دا نه مې دا کړی او له مولا بشاتن ذوق ولیمه یو راکوټ چیرو کې ګډ دی ولیمه د صحابه جند مجيبه دا د خادي کوي د دوالو جهان مبارک سردار ته نه خبر به تکلف جو دمارونو خبر مې دی پوره کوله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ د معاشره ته د مینې اصول خوري دي چې مسلمان دی مسلمان سره مینه کوي محبت کوي. بس ما تاسو ته وی چې ډېر کړه د سړی په صحت روغي کور کې بیماری نه ډېر کړه د سړی مال وی دولت یې وی گزارې پکې بچي وی لیکن دې پریشان دي د چا د وجه پریشان د بچي د لاسه د گاونډي د لاسه د دوست د لاسه داوله مینه نشته یو بل سره. خزه خاون لچ کمه مینه پکار دا ورکول پکار دی. خاون خزه هغه مینه ورکول پکار چې هغه مناسب ده. زوی له پکار دی چې پلار له هغه مینه ورکی کم چې یو رښتونی زوی له پکار ده او پلار له پکار دی چې خپل بچو له هغه مینه ورکی کم چې پلار له پکار ده او گاونډي له پکار دی چې گاونډي له گاوند مینه ورکی. دوست له پکار دی چې دوست له دوست مینه ورکی. اس پنه اس پریشانی بني. خدای دې زمون په سنت او عمل نصیب کړي. کله حضور پاک په سنت او زمون عمل راغی او د صحابه په طریقه زمون عمل راغی والله کې پریشانی وي او جون زمون د شریعت د دایره بار روان دي نو پریشانه کې مبتلا دي. الله ذو الجلال زمون جون د مینې وګرځي. الله دې موږ په جون کې او سره محبت پیدا کړي. الله دې موږ د پریشانونو او ساتي. باندې دوستان دي بیماران دي دعای غوښتنه دوی چې الله تعالی ول شفا ورکړي. الله که چا د پریشانې مشکلات هغه په خوشاله بدل کړي. زموږ مرګري راغله بچي د میاشت د اخره کې د خاده پروګرام دی دوی چې الله تعالی خادي په خیر او خوشاله سره تورسي الله په خوشاله کې. یو بل مرګري دی هغه د پریشانې مشکلات دي دعا وکړه چې الله تعالی هغه پریشانی او یا په مشکلات په خوشاله بدل کړي. زموږ د جمع هغه یو مرګري دی هغه په هسپتال کې چاته کې پروت دی بیمار دی. نور محمد دعا وکړه چې الله ولا روح صحت ورکړي. څومره بیماران دي الله ټول شفا ورکړي. خدای زموږ د دنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي. باید دوستان ډېر د لری لری د زموږ د جمعه ته منځل راځي هغه په خبر بخشو مردان
او د یو د بل ځای نه دعا وکړئ چې الله ټول په یو قدم اجر ورکړي، الله برکتونه نصیب کړي، الله د آفتونو مصیبتونو نه وساتي، او الله تعالی زمونږ د دواړو جهانو کامیابی او کامراني نصیب کړي، او الله مو د بې عزت او د رسوایۍ د ژوند نه وساتي. الله یو بل سره مینې پیدا کړي، یو بل سره محبت پیدا کړي، او د اخلاص او د خوشحالۍ زندگی الله نصیب کړي. اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد. دا یو مرګری دی او د اجي آباد زمونږ فاروق صاحب داوی دکان چې د موبایل وهلې دی، نو دا ظالمان ظلمونه کوي، دغه وجه کنه ځان له ګټه وټه نشي کولی، نو په پردي دکان ورشي دعا وکړئ وته فاروق شاه چې الله تعالی ورته هغې نعم البدل ورکړي، او چا چې ظلم کړی دی خدای دې زړه کې واچي چې دا خپل شی ولا واپس راوړي برحمت. نه خیر دا نوم ازلان څه بد نوم نه دی، ښه د دم کور کې مشکلات دي، الله دې ولا مشکلات په خیر بدل کړي. جیب کې تصویر وي بې ضرورته تصویر په جیب کې ساتل ګناه ده، او که شناختی کارت یا په نوټ کم تصویر دی په جیب کې دا خیر دی، دا ګرځولی شي. دین بیمار دی، الله دې ورشي.